سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د حساب پای اپلیکیشن په اړه مکمل معلومات درکوم چې دغه اپلیکیشن کې موږ څنګه په پاسپورت یا تذکره باندې ځان رجستر کولی سو، او دوهم په پی آی این کوډ څنګه بدلولی سو، پیسې څنګه پکې ګټلی شو، ایمیل څنګه ویریفای کولی سو، او پیسې موبایل څنګه لیږلی شو، او داسې نور معلومات تاسو ته نن په دغه ویډیو کې مکمل درکوم. تاسو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. راځئ ویډیو شروع کوو. تر ویډیو د مخه که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره، او په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو در تاسې پورې ژر در ورسیږي. راځو دوستانو، دغه حساب پای اپلیکیشن تاسو به لومړی راسئ. په دې کې لومړی پیل څخه کار شروع کوو. تاسو به راسئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله راغلی که نه، دلته به تاسو ورته ولیکئ، په سکرین باندې تاسو ته ښکاري حساب پای. حساب پای هم چې کله ورته ولیکل، دغه اپلیکیشن تاسو ته راځي لومړی، او دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. دغه هم چې کله ډاونلوډ کړ، نو راځو په دې کې اکاونټ جوړو. دا بس دوستانو، دې ته به داخل شئ. کله چې دې ته داخل شوئ که نه، تاسو به دلته هیواد ډایرکټ انتخاب وي. افغانستان که تاسو د افغانستان انتخاب کړئ، که بل هیواد بل هیواد انتخاب کړئ. زه دلته اوس ګورئ نمبر ورکوم. نمبر مې چې کله ورکړ، بیا یې هغه نه وروسته بیا مخته ځو دوستانو. زه نمبر ورکوم. نمبر مې چې کله ورکړ دوستانو، تاسو بیا دغه خانه ټیک مارک کړئ، او بیا په لاندې په کوډ ترلاسه کړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې کې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن پښتو ته هم اړولی شئ، پښتو ژبه لري، او په دې کې تاسو ته زه ټول معلومات درکوم. بیا به دې لاندې سمه په دې به کلیک وکړئ. بیا دوستانو بیا په دې دوه بارې کلیک وکړئ چې ما ته اوس کوډ راسي دې سیم کارت ته. اوس دوستانو اوس ګوره، دې سیم کارت ته ما ته اوس کوډ راځي. له هغه وخت پورې به زه لږ ویډیو سکیپ کړم. ښه، ما ته کوډ راغی دوستانو ډایرکټ. اوس ما ته کوډ ورکوم. کوډ مې چې کله ورکړ، اوس به موږ ته بله صفحه راخلاص شي. دلته دوستانو تاسو ته وایي د راجع کوونکي تلیفون کوډ، ریفرایل کوډ درنه غواړي. ریفرایل کوډ د سکرین باندې تاسو ته زما کوډ ښکاري، دغه کوډ ورکړئ. تاسو ته هم پیسې درکوي، ما ته هم پیسې راکوي. که دغه کوډ تاسو ور نه کړئ که نه، لاندې پاس په پرېښودل باندې کلیک وکړئ، تاسو ته بیا به هېڅ کله پیسې نه درکوي. چې تاسې تذکره یا پاسپورټ باندې ځان هم رجستر کړئ، بیا هم تاسو ته پیسې نه درکوي. تاسو که دلته ملګري کوډ ورکوئ، که هر چا کوډ ورکوئ که نه، تاسو ته پیسې درکوي. خو تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي دا زما کوډ سره ورکړئ، 966 13 23 دا کوډ به ورکړئ. دلته زه اوس هغه کوډ ورکوم، 0966 13 23 دا کوډ چې کله ورکړئ که نه، بیا تاسو ته پیسې درکوي دوستانو. دغه زه اوس بیا په لاندې پر مخ تلل دغه باندې زه کلیک کوم. اوس موږ ته ګوره دوستانو، دغه حساب پای اپلیکیشن راخلاصي. دوستانو په دې کې اوس موږ تاسو نور څه کار دی. په دې کې دوستانو تاسو ته لومړی کوډ راځي. تاسو ته وایي چې پی آی این کوډ بدل کړئ. په دې کې زه اوس تاسو ته ګورئ لومړی ښیم چې په دې کې پاسپورټ یا تذکره باندې څنګه موږ ځان رجستر کولی شو. تاسو به لومړی تاسو ټول د مخه راسئ دلته ژبې ته راسئ. دلته پښتو انتخاب کړئ. تاسو پښتو په انګلیش نه پوهېږئ، نو پښتو ورته انتخاب کړئ. ما پښتو انتخاب کړې ده د مخه. دوستانو کله چې تاسو تر دغه ځای پورې کار خلاص کړ، نو دلته به تاسو ته اوس زه د پاسپورټ یا د تذکره باندې د ځان رجستر کول طریقه درته وښیم. لومړی که تاسو پاسپورټ یا تذکره باندې ځان رجستر نه کړئ، نو تاسو یو شی هم نشئ کولی، نه پین کوډ بدلولی شئ، نه پیسې ترلاسه کولی شئ، یو شی هم نشئ پکې کولی دوستانو. نو تاسو به راسئ، د تغیرول باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو لیکلي وي ګوره تصدیق شوی نه دی. کله چې اپلیکیشن پښتو ته واړوئ که نه، دلته تاسو لیکلي دي سره ټاپه ده. کله چې دغه تایید شي که نه دوی سره، بیا هغه دغه شان ټاپه درته ښیي. زه ویډیو سکیپ کړم. کله چې تایید شي که نه دوستانو، دغه شان ته ښیي چې کله تاسو تذکره یا پاسپورټ باندې ځان رجستر کوئ که نه، رجستر سي دې سره دلته داسې شنه ټاپه راوړئ، او تاسو ته ولیکي تایید شوی، یعنې تایید شوی تاسو. نو تاسو بیا کولی شئ پیسې ورڅخه وګټئ. نو دوستانو کله چې دلته په دې تصدیق شوي باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته تذکره راخلي، لومړی دوهم پاسپورټ درته راخلي. پاسپورټ باندې چې کله کلیک وکړئ، پاسپورټ تاسو څخه یو عکس غواړي، پاسپورټ عکس درنه غواړي. دوهم تاسو څخه د سلفي عکس درنه غواړي. سلفي عکس تاسو څنګه اخلئ، دلته به راسئ، تاسو ته به زه وښیم طریقه. کله چې تاسو د سلفي عکس اخلئ که نه، نو دلته به تاسو ته د دایره شکل ښکاري. دلته به تاسو مخه د خپل اندازه د سر نږدې کړئ.
نو بیا تاسو څخه تاسو باندې شنه ټاپه راشي دا رقم ته. نو بیا تاسو یو نظر سترګه ورلپوئ یعنې وبرپوئ سترګې ورپوئ ورته. نو تاسو تصویر به ډایرکټ واخلئ موبایل کېږدئ موبایل خوځوئ مه. نو تاسو کله چې دغه تاسو باندې دغه ټاپه راشي شنه ټاپه وینئ نو بیا تاسو سترګې یو نظر ورپوئ نو تاسو عکس به ډایرکټ واخلئ دوستانو. سمه ده. نو بله طریقه چې ده کنه تذکره ده تذکره هم تاسو لومړی کاغذي تذکره لرئ که نه اول مخ تاسو تصویر ورکړئ ښه صفا تصویر ورکړئ اول مخ. دوهم تاسو د بل مخ څه ده د تذکرې شا طرف ته که سپین عکس وي بیا هم تاسو هغه تذکرې هغه کس ورکړئ دومره چې وي تاسو سره تذکرې وي. او که برېښنایي تذکره در سره یې که نه هغه هم دوهم مخ تاسو ورکولی شئ. دواړه مخ تاسو څخه تصویرونه غواړي ښه صفا تصویر به واخلئ. دغه تصویر تاسو ته ښکاري. زه اوس دلته تصویر درته ښیم. اوس به دلته دغه ښکاري دوستان تاسو ته. کله چې تاسو تصویر ورکوئ که دغه دایره شکل څه ده دغه چارکونجه دلته به تذکره برابره کوئ نو دا بیا به تاسو په سکرین باندې دغه په سکرین باندې بیا ور ګوته ووهئ نو تاسو تصویر به ډایرکټ واخلي. که وای نه اخیسته که دغه سره لیکل راړول که نه نو بیا به تاسو اپلیکیشن څخه پاک ووځئ بهر به تروځئ نو بیا به دوواري اپلیکیشن ته داخل شئ. ښه دوباره چې کله اپلیکیشن ته داخل شوئ نو بیا به دلته تذکرې ته راسئ تذکره به ورکړئ بیا تاسو څخه تذکره ډایرکټ اخلي. سمه ده. نو د تصویر هغه ملګري چې غواړي هغه ورکړي تصویر ورکړي د هغه تصویر ورکړي سلفي عکس ورکړي نو تاسو ته مې طریقه وښوله او لږ حوصله غواړي تاسو لږ حوصله ورته کوئ. تاسو به موبایل ونیسئ مخ ته کله چې تاسو په مخ باندې شنه ټاپه راسي نو بیا به تاسو هغه نه وروسته یو نظر سترګه وړپوئ ورته نو بیا به تاسو څخه تصویر ډایرکټ ثبت کړي. سمه ده. دغه هم طریقه وه ډېره اسانه طریقه ده. نو بیا چې کله تاسو ثبت نام ورته وکړئ که نه نو تاسو به دلته بیا به تاسو ته ولیکي چې تکمیل شو نو تاسو به بیا دغه صفحې ته راولي دلته به تاسو ته ولیکي ګورې تاسو تصویر زه ښیم تاسو ته دلته ګوره دوستانه ولیکي د تایید لپاره پاتې دی دغه شان ټاپه تاسو ته پر راوړي نو بیا به تاسو لږ څه انتظار ورته وکړئ 15 منټه انتظار ورته وکړئ که بیا هم دغه شان صفحه پر راوښتل تصدیق شوی نه دی بیا به دوباره بیا هڅه وکړئ بیا دوباره هڅه وکړئ دوباره چې کار ونیسي که درېیم وار بیا هڅه وکړئ نو حتما یو وار دوی سره ثبتېږي. سمه ده. نو دلته به نوم ورکړئ او نوم څخه به وروسته بیا تخلص ورکړئ. اوس دلته زه نوم ورکوم مثال دلته تاسو خپل نوم ورکړئ دلته دوهمه خانه کې هم تاسو تخلص ورکړئ او درېیمه خانه کې تاسو ایمیل ورکړئ. کله چې تاسو ایمیل ورکړئ که نه دلته چې کله تاسو له دوی سره تایید شوئ که نه نو هغه نه وروسته تاسو ایمیل ورکړئ. ایمیل ته یو څه وخت بعد کوډ ځي کوډ نه ځي دوستانو هغلته به په ایمیل کې تاسو ځانونه کنفرم کوئ. کله چې تاسو ته ایمیل لاړ که نه د هغه نه به وروسته به تاسو څخه په ایمیل کې ایمیل به هغلته تاسو کنفرم کوئ لکه تاسو اوس طریقه درښیم تاسو ته به دغه شان د ایمیل راغلی وي دغه تاسو ته ښکاري ما هغه کړی ده کنفرم کړی مې ده دلته تاسو لیکلی وي نو ریپلای دغه شان ایمیل تاسو ته راغلی وي دلته کله چې تاسو دلته راغلی که نه دلته په دې شنه لیکلو به کلیک وکړئ دلته به تاسو لیکلی وي کنفرم ایمیل کله چې په دې باندې کلیک وکړئ ستاسو ایمیل به سکسسفل سي یعنې ستاسو ایمیل به فعال سي. سمه ده. نو په دې کې بل څه دي په دې کې بل دوستان تاسو ته زه پی آی ان کوډ بدلول طریقه درته ښیم. کله چې تاسو دلته تصدیق شوي نه وي که نه تاسو پی آی ان کوډ هم نشئ بدلولی. نو اوس به راځم تاسو ته زه په دې کې پیسو ګټلو چل در ښیم چې په دې کې پیسې څنګه ګټی سو او په دې کې مونږ پیسې موبایل څنګه لیږلی سو او داسې نور معلومات دي. زه بل اکاونټ دې ته داخلوم لږ څه ویډیو سکیپ کومه. ګورئ دوستانو ما اوس دلته بل یو اکاونټ پکې دی کې لاګین کړو او د اصلي اکاونټ زما دغه دی په دې کې ما پیسې ډېرې هم ګټلې دي چې وختان تر 600 پورې ما پیسې پکې ګټلې دي او تاسو ته هم پیسې درکوي. کله چې تاسو ریفرل کوډ ورکړئ که نه نو تاسو ته به هم پیسې درکوي 100 روپۍ ما ته هم 100 روپۍ راکوي. ښه نو تاسو په هغه ساعت باندې هم موبایل ته ترې لیږلی شئ. نو دلته تاسو زه اوس پی آی ان کوډ بدلولو طریقه درته ښیم. کله چې تاسو دلته هغه شوئ که نه تصدیق شوئ که نه دغه شان تاسو تایید شویه نو له هغه نه به وروسته تاسو ایمیل هم تاسو کنفرم کړئ نو هغه نه وروسته تاسو دلته راسئ په دې بټوه باندې به کلیک وکړئ. دا بټوه تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به دوستان تاسو ته راشئ اوس دلته تاسو که دغه غواړئ چې ریفریش یې کوئ که نه تاسو ریفریش دلته ریفریش کولی شئ. دغلته تاسو ته ښکاري پاس کونج کې دغه هغه نشان نه ښکاري په دې به کلیک کوئ دلته به تاسو پین کوډ ورکوئ. نو پین کوډ اول څخه تاسو لومړی بدل کړئ. کله چې بټوه باندې کلیک وکړئ
دلته به راسئ درې ډاټ باندې به کلیک وکړئ او لاندې تاسو لیکلی دی پین بدل کړئ په دې به کلیک وکړئ پاس به تاسو پخوانی کوډ ورکړئ اول کوډ چې وي که دغه 0000 څلور ورې صفر وي د دې کوډ اول سر کې پین کوډ او تاسو به دلته 00 ورکړئ اوله خانه کې دوهمه خانه کې دریمه خانه کې به تاسو نوی کوډ ورکړئ دواړه به یو رقم ته کوډ وي څلور عدده کوډ به وي ستاسو څخه بیا هیر نه شي کله چې دغه کوډ تاسو په یاد ولرئ که نه نو چې کله موبایل ته پیسې لګئ نو هغه وخت کې تاسو څخه پین کوډ درنه غواړي تاسو باید پین کوډ په یاد ولرئ سمه ده نو کله چې دغه تاسو کار وکړئ که نه لومړۍ خانه کې 00 عدد کوډ ورکړئ یا پخوانی کوډ او دوه خانو کې تاسو نوی کوډ انتخاب کړئ که هر ډول کوډ وي که نه 4 عدده باید کوډ وي سمه ده نو دا هم د پین کوډ بدلولو طریقه وه نو په دې کې تاسو څنګه پیسې لیږلی شئ دغه ما سره اوس فی الحال 110 افغانۍ دي اوس لږ څه مخکې ما 100 افغانۍ نور راغلې 200 اتیا مې ترې ولېږلې ما ته راومرسېدې موبایل ته تاسو ته میسج هم وښیم دلته به راسم زه اوس میسج ته تاسو ته به میسج وښیم ډېر مې کتو ته ولېږلې او دلته به تاسو ته دغه اوس وښیم ما دلته بیا کمې رالیږلې دي 25 مې یو ترې ولېږلې 25 مې بیا راولېږلې 25 مې بیا راولېږلې نو ما کله یو وارې مې 200 اتیا تر ولېږلې بیا مې 210 تر ولېږلې بیخي زیات پیسې مې تر ولېږلې تاسو هم د دې څخه ډېر اسانۍ سره پیسې ګټلی شئ دلته که تاسو غواړئ چې موبایل ته پیسې ولګئ که نه نو دلته تاسو ته ښکاري دغه موبایل کریډټ اخیستل په دې باندې به کلیک وکړئ دلته تاسو باید پیسو مقدار ولیکئ چې څومره پیسې تاسو لیږئ خپل هغه اکاونټ ته 25 افغانیو نه تاسو کمې نشئ لیږلی دلته مثال تاسو هر څه ورته ولیکئ که نه په دې به کلیک وکړئ بیا په دې بل باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو اوس دلته نمبر ورته ولیکئ کوم نمبر ته چې تاسو غواړئ که نه هغه ته یې ولېږئ هغه نمبر چې کله ولیکئ که نه بیا په دې بل باندې کلیک وکړئ ستاسو څخه بیا کوډ غواړي مثال دلته ورته لیکم یو نمبر زه ورته ولیکم ګورئ دوستان ما څخه ګوره پین کوډ غواړي تاسو ته باید پین کوډ یاد وي هغه کوډ چې کله ورکړئ که نه ډایرکټ د نمبر ته پیسې لاړې شي د نمبر ته او که غواړئ چې د دې حساب پای څخه پیسې ولګئ بل حساب پای ته یعنی بل ملګري ته ولګئ سیم کارت ته نه د حساب پای ته څنګه پیسې لګولی شئ نو دغلته بیا تاسو دلته د پیسو لیږل په دغه باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو پیسو مقدار انتخاب کړئ څومره پیسې چې تاسو لیږئ که نه هغه تاسو ورته انتخاب کړئ بیا په دې بل باندې کلیک وکړئ دلته نمبر ورکړئ کوم ملګري دي چې ستا ملګري کوم نمبر باندې حساب پای جوړ کړی وي هغه نمبر ورکړئ دلته نو تاسو به بیا په بل باندې کلیک وکړئ دوه وارې تاسو څخه PIN کوډ غواړي هغه کوډ به ورکړئ هغه نمبر ته به حساب پای ته پیسې دلته راشي پیس نه کټ کړئ دوستانو کله چې تاسو پیسې ولګئ خپل سیم کارت ته تاسو ته پیسې یو روپۍ 2 روپۍ تاسو نور زیات هم راځي تاسو څخه یو روپۍ هم پیس نه کټ کوي خو کله چې تاسو 500 افغانۍ لګئ که نه تاسو ته هلته 15 رسېږي لکه کارت د حساب لري سمه ده نو په دې کې زه نور معلومات در کوم او په دې کې نور کار نشته دوستانو دې کې پیسو ګټلو بله طریقه هېڅ لار نه لري د پیسو بله لار نشته پکې ځینې ملګري وایي چې لکه پرایمس د سوالونه راځي نه هغه سوالونه نه راځي دوستانو په دې کې ډېره اسانه طریقه ده کله چې تاسو دغه حساب پای اپلیکیشن جوړ کړئ ځان پکې رجسټر کړئ نو هغه نه وروسته بیا تاسو ملګري ته کوم نمبر باندې چې تاسو جوړ کړی د هغه نمبر بل ملګري ته لیږئ دغه ستاسو ریفرل کوډ ده هغه چې کله هغه ملګری چې ستا کوډ ورکړي ریفرل کوډ نو هغه چې کله په پاسپورټ تذکره باندې ځان رجسټر کړي تاسو ته 100 افغانۍ راځي هغه ته هم 100 افغانۍ ورځي سمه ده او دوستانو دغه هم طریقه وه کله چې تاسو دلته رجسټر شوي نه یي که نه نو تاسو ته دغلته دغه اپشن نه راځي دا اپشن تاسو ته ښکاري دوستانو دغه د بټوه باندې چې کله کلیک وکړئ که نه دغه اپشن تاسو ته نه راځي نو یو نیم کې راځي بیا یو نیم کې بیا هم نه راځي نو تاسو کله ځانونه رجسټر کړئ که نه تاسو ته بیا دغه ټول هغه ځایونه پکې راځي او دغه هم ټوله طریقه وه دوستانو ما هم په دې طریقې سره جوړ کړی ده نو تاسو کله تاسو کوشش وکړئ چې دغه جوړ کړئ او ځان پکې تایید کړئ نو هغه نه وروسته بیا تاسو کوشش وکړئ چې ملګرو سره شیر کړئ ریفرل کوډ هغه تاسو په ګروپونو شیر کړئ په واتساپ کې په فیسبوک کې هر ځای کې تاسو شیر کولی شئ نو دوستانو دلته بیا تاسو بیا ریفریش ورکوئ لکه مثال ته زه اوس ریفریش ورکوم ریفریش ورته وګورئ دلته پین کوډ به ورکړئ ریفریش ګورئ ریفریش اخلي چې کله تاسو ریفرل نه څوک داخل شي که نه نو تاسو ته بیا ډایرکټ دلته پیسې جمع کېږي ریفریش شي که نه تاسو ته بیا پیسې جمع کېږي نو دوستانو دغه هم د
حساب پای اپلیکیشن مکمله طریقه وه. هیله لرم چې دغه طریقه به ستاسو مکمله زده سوې وي. که بیا هم کومه پوښتنه لرئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ او یا هم په واتساپ ګروپ کې ما ته مشکل ولېږئ، نو تاسو ته به زه ډېر زر تر زره جواب درکړم. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان ښې چارې ښه وختونه. الله مو مل شه.